د سرو زرو خزانه. په یو کلي کې یو سپین ږیري سړي ژوند کاوه. هغه یو باغ درلود. دی ناروغه شو. له ځان سره یې سوچ وکړ چې نن وي که سبا له دې فاني نړۍ څخه به سترګې پټې کړي، نو باید له خپلې مړینې څخه مخکې خپلو زامنو ته یو ګټه ورکړي. نو خپل زامن یې راوغوښتل او ورته یې ځینې لارښوونې وکړې. د دې لارښوونو په لړ کې یې هغوی ته وویل: ما په خپل باغ کې د سرو زرو خزانه ښخه کړې ده. تاسې دغه خزانه ولټوئ، پیدا یې کړئ او ګټه ترې واخلئ. دا سپین ږیری په حق ورسېد. زامنو یې په ډېر درناوي ښخ کړ. د خپل خدای بخلي پلار له دعا اخیستلو څخه وروسته یې د هغه په وینا عمل شروع کړ. پلار چې د خپلو لارښوونو په لړ کې زامنو ته ویلي وو چې ده په باغ کې د سرو زرو خزانه ښخه کړې ده، هغه راوباسئ او ګټه ترې واخلئ. نو زامنو یې هره ورځ د پلار له لارښوونې سره سم بیلچه، کلنګ، کهی او تسکوره راخیستل. باغ ته به ورتلل او د خزانې د موندلو لپاره یې د باغ ځمکه اړوله. دوی ټول باغ په بل مخ واړاوه، خو د سرو زرو خزانه یې موندې نه کړه. دوی ډېر خفه شول او بیرته یې د باغ پولې، لښتي، هډۍ او پټي جوړ کړل او د پخوا په شان یې د باغ ساتنې ته دوام ورکړ. دا چې د باغ ځمکه په اړولو راړولو ډېره نرمه او پسته شوه، نو ډېر قوت یې وکړه. ډېره میوه یې ونیوله. میوه یې ورو ورو پخه شوه. د بزرګ زامنو د باغ میوه راټوله او ویې پلورله. د بزرګ زامنو چې په دې کال د خپل باغ د حاصل حساب وکړ، نو له پخوا څخه یې حاصل څو چنده زیات و. په دې وخت کې هغوی ته د پلار خبره ورپه یاده شوه او پوهه شول چې د سرو زرو له خزانې څخه د دوی د مرحوم پلار مطلب په باغ کې ښه کار کولو. که په باغ کې ښه محنت وشي، ډېر ښه حاصل ورکوي. د بزرګ زامن چې د خپل پلار د خبرې په هدف پوه شول، تل یې هغه په یاد ساتله. هر کال به یې په باغ کې همهغسې محنت کوه او ښه ګټه به یې ترې اخیستله. دا وه د نن ورځې قصه. د نورو ښایسته معلوماتو او قصو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. جزاکم الله خیرا.